که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای موافق هستند قیام بفرمایید. آیت الله علي خامنه‌ای اصلي نوم یې سید علي حسیني او په 1418 لمریز کال د مشهد په ښار کې زیږېدلی و. هغه د یوې دینداره او روحاني کورنۍ دویم زوی و او په ماشومتوب کې په ساده او غریبانه چاپیریال کې ژوند تیر کړ. نوموړي له ماشومتوبه دیني زده کړې پیل کړې او په 19 کلنۍ کې د لوړو مذهبي زده کړو لپاره قم ښار ته لاړ. هلته یې د روح الله خمیني تر لارښوونې لاندې د فقه او اصولو زده کړې وکړې او د هغه له افکارو یې سیاسي الهام واخیست. نوموړي د پهلوي کورنۍ پر ضد سیاسي مبارزه پیل کړه او په همدې لړ کې څو ځله بندي او له شکنجو سره مخ شو. د 1450 لمریز کال د اسلامي انقلاب له بریا وروسته د انقلابي شورا غړی او له لنډې مودې وروسته د دفاع وزارت د مرستیال په توګه وټاکل شو. هغه د همدې موقع پر مهال د تهران جمعې امام په توګه هم دنده ترسره کړه او په سیاسي ډګر کې اغیزناک رول ولوباوه و در راه گسترش و عمق دانش‌های متنوع و گوناگون خودمون قدم‌های بلندی برخواهیم داشت. په 1460 لمریز کال کې د ایران د ولسمشر په توګه وټاکل شو او دوه پرلپسې دورې تر 1468 لمریز کال پورې ولسمشر پاتې شو. د هغه د ولسمشرۍ دوره د ایران او عراق د جګړې له کلونو سره هم مهاله وه. په 1468 لمریز کال کې د روح الله خمیني تر مړینې وروسته د رهبرۍ مجلس هغه د ایران اسلامي جمهوریت لنډمهالی مذهبي مشر په توګه وټاکل، خو د مشرتابه دغه دوره یې د لسیزو لپاره وغځېده. ما تعرض به کسی نکردیم و به هیچ وجه تعرض احدی را هم قبول نمی‌کنیم. نوموړي د ایران تر ټولو لوړ مذهبي او سیاسي مقام درلود او د هیواد په مهمو سیاسي او حکومتي پریکړو کې بنسټیز رول لوباوه. خامنه‌ای د اټومي وسلو جوړولو له امله امریکا او د فلسطین د اشغال له امله اسرائیلو سره سخت مخالفت درلود. له همدې امله یې څو ځله خونړۍ نښتې هم رامنځته شوې. بالاخره نوموړی تېره شنبه د 1404 لمریز کال د کب د میاشتې په 9مه نیټه د امریکا او اسرائیلو په ګډ برید کې ووژل شو. حفیظ الله بریال، حریت رادیو.